السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې تاسو راخه ما چې څنګه کولای شئ تاسو د هر عکس نه بیک گراوند ختم کړئ. مطلب که تاسو د ځګي کې عکس واخلئ چې پای کې داسې څه راشي چې تاسو خوښ نه وي یا د هغې بیک گراوند تاسو نه وي خوښ، د هغې سره شاته چې څه وي هغه ستاسو نه وي خوښه، نو هغه تاسو خپل په موبایل کې ډېر په اسانه طریقې سره هغې خپل عکس نه بیک گراوند چې دی هغه ختمولی شي. نو قدرمنو دغه طریقه درته نوی ویډیو کې راښیم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مخکې دینه مخکې ایډوکیشن راز دی. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کې خواږه د घंटे निशान هم کلیک کړئ چې زمونږ نه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسوندې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس دواړو کې شته دی. هلته نه به سمپل دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به دا سمپل انفارمیشن غواړي، همدغه پرمیشن به دې ته تاسو کې الاف کړئ. ټیک ده، کله هم چې دې ته تاسو پرمیشن الاف کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې یو آپشن تاسو ته به ښکاري لوډ فوټو. ټیک ده، دا وګورئ تاسو ته زموږ موبایل په سکرین ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دا به اتوماتیکلی تاسو ته موبایل ګیلري ته راشي. اوس په تاسو خپل موبایل ګیلري نه هغه عکس سلیکټ کړئ کوم نه چې تاسو بیک ګراوند ختمول غواړئ. ټیک ده، چې کوم عکس تاسو سلیکټ کړئ به د دې ځای نه تاسو ریسایز کړئ، مطلب د هغې سایز به تاسو برابر کړئ. مثال په طور دا ما یو تصویر چې دی هغه راواغستلو، دا وګورئ تاسو دلته کې د دې چې کوم بیک ګراوند دی دا بیک ګراوند زه دې نه تاسو له ختمومه. نو دلته کې که تاسو وګورئ تاسو سره دوه درې آپشنز چې دي دغه آپشن راځي. یو دی آټو مطلب دا وګورئ اټومیټیکلی هغه بیک ګراوند چې دی هغه دې اریز کېږي، هغه دې ختمیږي. دا وګورئ دلته کې تاسو ته به ښه واضحه ښکاري. ورپسې میاجیک یو آپشن دی، دا وګورئ تاسو د دې ځای نه دغه بیک ګراوند په دې طریقه هم ختمولی شئ. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې تاسو ته ښه واضحه هر څه چې دي هغه ښکاري. ورپسې که وګورئ مینولي، ټیک ده، مینولي دغه دی چې تاسو په خپله چې کوم بیک ګراوند دی هغه ته تاسو ریموف کړئ. دا وګورئ دا به تاسو ټول دې ځای نه دغه شانتې سلیکټ کړئ. اوس د دې سایز شو، ټیک ده، ځینې ځایګي کې وړوکی شان ځایګی وي نو هغې کې تاسو څنګه کولی شئ هغه به تاسو د دې ځایګي نه څه کوئ دغه کوم پوینټر شان نشان چې دی هغه به تاسو د دې ځایګي نه ریسایز کړئ. څونه یې غټول غواړئ یا یې څونه وړوکی کول غواړئ نو هغه به تاسو همدغه شانتې وکړئ. ټیک ته، دا وګورئ تاسو ته به دلته کې ښه واضحه ښکارېږي چې بیک ګراوند به تاسو خپل له دې عکس نه څنګه لرې کوئ. دا وګورئ دلته کې هر څه وشول. ټیک ده، دا وشو. اوس که ستاسو په جسم باندې مطلب د عکس باندې څه له پاسه دا عکس تاسو نه ولګي نو ریفیر یو آپشن به تاسو ته دلته کې ښکاري. دا وګورئ په ریفیر کې بیا هغه تاسو دغه شانتې د هغه ځایګي نه ختمولی شئ. ټیک ده، دا وګورئ ریفیر. اوس که تاسو غواړئ زوم یې کوئ او ښه په قلاره ترې ختم کوئ نو اول به عکس تاسو خپل زوم کوئ. ټیک ده، چې زوم کو څونه زومینګ کې تاسو وکړو نو هغې سره به څه وي چې تاسو نه به پکې ایکسټرا ځای چې دی هغه به نه خرابېږي، مطلب د هغې نه به کوم بیک ګراوند چې دی هغه به ترې نه ختمېږي. دا وګورئ دلته کې دا اوس تاسو زوم اوټ کړئ نو تاسو ته به د دې پته ولګي. دا په دې طریقه تاسو کولی شئ قدرمنو چې بیک ګراوند چې دی خپل له عکس نه تاسو دغه شانتې مکمل ختم کړئ. دا په دې طریقه تاسو بیک ګراوند چې دی مکمل خپل له عکس نه لرې کولی شئ. دا وګورئ دلته کې تاسو ته به ښکاري. دا چې کله تاسو د دې ځایګي نه بیک ګراوند مکمل لرې کوئ نو بیا به تاسو څه وکړئ اوس ته تاسو سیف کول غواړئ نو سمپل ډن آپشن باندې کلیک وکړئ. د دې ځایګي نه که تاسو راشئ دلته کې دا به تاسو ځان سره سیف کړئ، دا به ستاسو موبایل ګیلري ته ډایرکټلی سیف شي. صحیح ده، دې نه بعد دی تاسو ته بیا بیک ګراوند چینج کولی هم شئ. دلته کې تاسو ته یو آپشن ښایي. ټیک ده، بیک ګراوند چینجر. قدرمنو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.